بسم الله الرحمن الرحیم. تیار یاست بابا عبدالرحمن صاحب عمر جان دغه مو تړلې پټي؟ یا وری به یو څو خبرې وکړم چې د پښتنې به وکړم چې تر کومه ځایه پورې چمتو سوي یاست؟ مهرباني قاضي. په تیر خبرونه کې مو تر کومه ځایه راورسېدلو؟ زر جواب راکړئ. حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راوړل. شاباس. نور مو څه شی واورېدل؟ کفارو کومه غوښتنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه؟ ته خپل دین دعوت کوو، موږ پرېږده چې زر غواړي، سره غواړي، سپین غواړي، چلۍ غواړي، هر څه به درکړو. ته خپل دعوت کوو، موږ پرېږده. کېجي صاحب مننه دې زړه سره، الله دې دا زړګی درته خوشحاله کړي، ټول ملګري اخلاص وکړي، مور سره ملګري سي، ټول لایف در سره پورته کړي. علي بارک الله فیکم. ګوري دا مه هېروئ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اولنۍ غوښتنه چې د مکي کفارو سردارانو د ابو طالب صاحب له مخې وکړه جنې چې باچي درکوو، پیسې درکوو، ښځې درکوو، سره زر درکوو او که پیرۍ در باندې کېنستلی وي علاج به دې وکړو. الله اکبر. یوه جالبه خبره به زه دا درته وکړم، دا نن چې باطل پرسته ځانونه په حق باندې بولي او ځان حق ورته ښکاره کېږي، نه دی په باطل خو ځان حق ورته ښکاره کېږي. جالبه خبره مې بار درته کړې خو یو وارې بې در یادونه مې درته وکړم. دا باطل پرست چې هر څومره باطل پرست وي دا نه وایي چې زه به باطله باندې یم، ځان په حقه ورته ښکاره کېږي. ابو جهل باطل پرسته و که نه و؟ باطل پرست. باطل پرست و. مسلمان و که منافق و که مشرک. مشرک. کله چې د بدر غزا کېدله درته رابسې د بدر په غزا کې انشاءالله. دغه ابو جهل لاړل د مکې مکرمې پوښې داسې راونیودل، وایا الله ما ته په محمد باندې کامیابي را نصیب کړې. الله اکبر. پوه نه سولسته سر مو ولاکه ور باندې خلاصوئ. قاری صاحب ایمان پې نه و، د الله نه سوال کوم. نه یې پوه سوی، زه درته وایم چې نه یې پوه سوي، یا نسوار وکړئ، غرق سئ، یا بله بلا وکړئ. مبارز و دا د ټیک ټاک مبارز دام دروغ سوله پسې، دام ډوزه سوه. نه یاست پوه. زه درته وایم چې په خبره ځان پوهوئ، ځان دومره په حقه ورته ښکاره کېدل چې تر رسول الله هم ځان ورته په حقه ښکاره کېدل. اوس مو سر خلاص و؟ قاری صاحب محترم اوس پوه سواست؟ ابو جهل سی ویل وایا الله ما ته په محمد باندې کامیابي را نصیب کې، دا یې د دې دپاره نه دی ویلي چې د یو رب عبادت کول، دا یې د دې دپاره ویل چې ځان ورته دومره په حقه ښکاره کېدل چې تر رسول الله هم ځان ورته په حقه ښکاره کېدل. دا نن زمانه کې چې باطل پرسته ځانو ته د حق په نظر ګوري، لکه ابو جهل چې ځان ته د حق په نظر کتل، دوی ته هم ځان همدغسې په حقه باندې ښکاره کېږي. قاری صاحب حقیقت ده. اوس مو چونډۍ ور خوشي کړله که مو نه در خوشي کړي؟ او قاری صاحب ښه قربانه که مو سم. راځئ په خیر ټول راته متوجه سي، رب مو سرلوړي کړه. اله العالمین چې څوک د رسول الله د سیرت پیژندلو ته، د رسول الله د تاریخ د ژوند پیژندلو ته راغلي دي او دلته په اخلاص او په صداقت له موږ سره ملګرتیا کوي، اله العالمین ما ته او د موږ مخلصو ملګرو ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو مسلمانانو ته اله العالمین په دنیا کې د رسول الله پیروي را نصیب کړي او په آخرت کې د رسول الله شفاعت را نصیب کړي یا رب العالمین بالجلال والاکرام. الحمد لله ثم الحمد لله. د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم د سیرت شلمه خپرونه ده. په تیرو خپرونو کې قدرمندو دوستانو موږ تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام اولنی 3 کلونه بیا تر 6 کاله پورې دغه زمانه مو وپېژندله. د صحابو د بعضو صحابو تکلیفونو ته مو اشاره پکې کړې وه، لکه بلال رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، عمار، یاسر، سمیه بیبي رضی الله عنهم اجمعین، او د دې په شمول باندې نور صحابه چې هغه سابقین او اولین ول، د دوی تکلیفونه چې کفارو ورکول، دې ته مو بعضې اشارې کړې وې. قدرمندو دوستانو په نن خپرونه کې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت چې کله به مکې ته عرب راتلل، د حج کولو په نیت باندې به راتلل، چونکې هغوی مشرکین ول، مشرکین هم حج کول ځان ورته په حقه ښکاره کېدل. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت هغوی ته او د مکې د کفارو مخالفت لر پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې څنګه نبی علیه السلام را منع کړي، یا هغه خلق منع کړي چې تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې وانه اوري.
او د دې ترڅنګ نور تکلیفونه د صحابه او باز یادونه به درته کوم. په تیر خبرونه کې موږ تاسو د عمر رضی الله عنه اسلام قبلول چې رسول الله تعالی تر دې ځای پورې مو د خبره وکړه. نن به هغه قسم پسې درته پر کړم. یا ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو عجیبه اولنۍ خطبه په اسلام کې په دې باندې بلیغ معلومات درکړم. او لدينا مخکې به د اولو صحابه چې دوی هجرت وکړل حبشې ته په هغه اړه باندې به یو څه معلومات درکړم. او په حبشه کې د جعفر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام د تر زوی د علي رضی الله عنه مشهور د هغه خبرې به زه تاسو ته یو څه وکړم. ډېر بهترینې خبرې هلته د حبشې باچا ته کړې وې.